دا بازار که څه هم یو وړوکی بازار دی کلیوالي بازار دی خو ډېر جالبه په دې ده چې لوی لوی کاروبارونه په دغه ځای کې دي خو دغه دننه هوا باندې وو او دغه چار چوکټونه چې دا په صافي باندې پاتې هغه ځوان لګي شاته اوبه ور خو هغه ډاله ده په افغانستان کې ورته بابوجي وایي او دا بیا بل ماډل بابوجي دی خو په عامه اصطلاح درته وایم چې دا دواړه الټوګانې دي یو هیوادوال چې په دې وروستیو کې د پاکستان هیواد څخه راغی او دلته یې ځان دپاره کاروبار برابر کړ او دا څه چېرته ښکاري دی په ضرب د 5 ورځو کې نن سبا د دې بازار کې فرق راغلی دا ماشین پورې اړه لري بعضې کې چارې ماشین راځي بعضې پنجې اچوي که نه درنو ملګرو زما موټر یې په دې حال کړی دی تاسې ورته وګورئ مکمل یې چې صفا کړی دی دننه هر څه چې و مکمل یې ایستي دي یوازې ډانچه پاتې ده نو غټ ګیټ ترې نه جوړ شي دا اوس دلته چې پراته د دې لپاره پراته دي چې رنګ ورکول کېږي دغه ته رنګ ورکړل شوی دی سلامونه درنو هیوادوالو که غواړئ چې د نړۍ ټولو هیوادونو ته خپل اجناس او اسناد په مطمئن او چټک ډول واستوئ نو ایکسپو یو پی ایس انتخاب کړئ زه مهراب ګل مخلص تاسې په خدمت کې سلامونه ستړي مو شئ وخت مو په خیر درنو ملګرو ډېر زیات خوشحاله یم چې د خیوي ولسوالۍ اړوند نن اتاوړ بازار ته راغلی یم دا بازار که څه هم یو وړوکی بازار دی کلیوالي بازار دی خو ډېر جالبه په دې ده چې لوی لوی کاروبارونه په دغه ځای کې دي یو موټر شوي ده چې زما ډېره خوښېږي موټر مې خپله هم راوستی دی غواړم چې دا موټر شوي هم تجربه کړم چې څنګه دی او د دې تر څنګ غواړم چې د کلیوالي انځور تاسو ته وړاندې کړم السلام علیکم وعلیکم څنګه چل دی ورونه خیر خاص دی جوړې دا څنګه چل دی محمدي دا د دکان کې ولاړم تاسو مې ولیدلی او ستاسو خپرونې زه ډېر تعقیبوم او د هیواد انځورونه نو ستاسو هیواد هنداره البته او هیواد هنداره نو ستاسو خپرونې زموږ ډېر خوښ دي په دغه خاطر زما پلار هم ستاسو ویډیوګانې ډېرې ګوري ورونه مې و بهار کې او بهار کې دي ته څنګه یې ژوند چارې سره څنګه شکر دی دا واچوه زه خو دا شی نه څکم نسکې نه خوشحاله دا ما تا لپاره راوړی نو ما دپاره دې راغوستي وو بیا خوراک یې راته چې د ما دپاره دې راوړي د همکار ښه دا د ملګرو دې مې راوړي دي او د دواړو بیا ونه چې خرچه نه کړې ها دیو خان په ما خیرات دی خو راوړي دي تحفه ده اوس یې واله نو څنګه یې ژوند چارو سره الحمدلله نوم دې محمدي دین محمد محمدي محمدي صاحب ژوند چارې څنګه روان دي کار روزګار څه کوې شکر دی الحمدلله ژوند چارې ډېر ښه روان دي فعلا زه مدرسه کې استاد یم ماشاءالله هغې نه وروسته چې دی خپل بزنس کوم کاروبار ښه ښه او ورونه دې په بهر کې کوم هیواد کې دي په بلجیم کې کې دي تا ته ویلي دي کله چې موږ خپرونې ګورو یا زما ویډیو درته راستولي چې دا وګوره زموږ کلیوال دی ولا رښتیا درته کوي ما بله ورځ پلار مې زنګ ووایي داسې مخلص صاحب سره ما خبرې وکړې ډېر خوشحاله وایي خصوصا وایي موږ د دې خپرونې ډېرې ګورو او بس یې هم کاته چې دا مطلب لایو دی انلاین دی دوی ستا زنګ مې ووایي کور یې ودان لمبر یې اوچت کړو ډېر خوشحاله ډېره مننه کوله د مسافرو د خپو خاورې یو ته باور په خدای وکړه چې زه د مسافرو نه ډېرې ښې خاطرې لرم زموږ که هر کاروبار د مسافرو پورې تړلی دی ګوره په افغانستان کې که څه هم کارونه شته دی خو ډېرې برخه بیا مسافرو ته کړې ده اوس وګوره چې خارج نه تا ته ورور پیسې رالیږي ته دلته دا انرژیانې دې راواخیستلې موږ ته هم خیر راورسېده دوکاندار ته هم خیر ورسېږي دوکاندار سره چې نور څوک کار کوي هغه ته هم خیر رسېږي واورې والا ته هم رسېږي دا چې کوم ځای نه راځي هغه ته هم خیر رسېږي دلته چې سودا وکړي هغه ته هم رسېږي زموږ کارګو چې په ټول افغانستان کې بېسارې ده او موږ د هیواد د کونج نه د نړۍ هر کونج ته اموال استو هغه هم د مسافرو پر مټ روانه ده که چېرته د مسافر نه وي د هغو کار روزګار نه وي نو نن به زموږ نه کارګو مخ ته تللی نه به زموږ ویډیوګانې چا کتلې دا ټول د مسافرو برکت دی که زما ویډیوز ګوري پلارجان ته زما سلامونه بیا هم رسېږي الله تعالی دې ودان لره ژوندی اوسي وروستیو کې ستاسې پیغام اورو پیغام دې څه دی درنو هیوادوالو ته درنو هیوادوالو ته زما پیغام دا دی چې خپل تعلیم وکړي خپل هیواد کې پاتې شي او د هیواد لپاره خدمت وکړي ډېره زیاته مننه کور دې ودان زما انرژي پکې وه که نه وه که همداسې ویې نه شي بیا وایي چې زما د لاس تحفې قبوله نه کړله ځان ته مې اخیستې وه نو په دې خاطر زما څو دانې دي وه 3 دانې یو ستا د همکار یو ستا یو 3 دانې دې راغوستې ښه ډېره مننه کور دې ودان باعزته اوسېږي ډېره زیاته مننه درنو ملګرو دا به لومړی ځل چې په انونس کې مرکه وشوله ما د اتاوړ په اړوند خبرې اترې کولې دغه اتاوړ بازار چې دی که څه هم کوچنی بازار دی خو ډېر ګرم دی دلته ډېری هیوادوال راځي دلته کاروبارونه دي دلته ژوند روان دی
او دا د کونړ او د جلال آباد عمومي سړک دی د سړک په سر باندې هغه کاروبارونه چې کوچني کاروبارونه دي هغوی هم خوشحاله کله د خیوې موټر ورته درېږي کله د کونړ درېږي کله د نورستان دغه لاره کې چې کم څوک مزل کوي سفر کوي هغه نو په دغه دوکانونو کې ودرېږي او څه ځان دپاره اخلي تر څو دغه سفر پرې لنډ کړي راسره پاتې شئ نن د خیوې دغه ښایسته انځور درته راخلم تر تاسې رسوم مخکې له دې چې دا خپرونه پیل شي راځئ د خیوې ولسوالۍ یو څو ښایسته نظارې سره ننداره کړئ سلامونه ستړي مو شئ وخت مو په خیر درنو ملګرو موټر شوي ته به کله تاسې راغلي یاستئ او که نه او که راغلي یاستئ تاسو ته خو به بهتره معلوم وي او مسافرو ملګرو تاسې به په خارج کې موټر شویانې څنګه لرئ او څنګه به کوئ زه نه پوهېږم خو ما خپل موټر راوسېده دلته موټر شوي کومه او سوپر شوي ورته ورکوم د دې لپاره چې مخکې ما سوپر شوي کړی نه و دا موټر چې تاسو ته ښکاري دا ما امریکا کې واغسته او دلته مې راوړو بیا مې اوبه ورته نه وښودلې 3-4 میاشتې وشولې نن راته د ځوان ویلې دا زما ملګری دی شال محمد دې راته ویل چې دا موټر ولې نه انځي ما ورته ویل ما څوک انځولو والا نشته دی ما خو هسې ګپ ورسره لګوم ما ته خو معلوم دی چې دا خپله موټر شوي لري خپل کارګران لري کار کوي وایي چې د نورو موټر زه نه انځم خو ستا موټر ته د زه انځم خو ته یې راوړه ما ورته ویل صحیح دی نو د دې خوا ته راغلي سلام سړی مو چې په خیر راغلی خیر اوسې وروره ښې جوړې صاحب د ښه دی ښه یې ډېره مننه زه خو دې پېژنم شال محمد نومېږي که مکمل تعارف دې وکړي زموږ درنو لیدونکو ته والله شال محمد نوم مې دی او دغلته کار کوم تخلص دې څه دی تنها تنها تخلص دې تنها دی څنګه تنها خو نه ملګري هم درسره دي څنګه ځان تنها کړی خو تخلص دی تخلص دی څنګه دا زما موټر نو څونه وخت پاک شي یار انشاءالله دا په سفر کې راځي 2 بجې یا 2:30 بجې پر انشاءالله بس کوم او دا خاصه کیږي الله کړه مې ده او دا د کار په شروع ده خیره او خسته به د تفاق کما او دا غسی 2:30 بجې انشاءالله بس کوم 2:30 بجې او صبح غنی برانوالی دا مشکل نشته ده کمانه نه او بس خو یار مې او جیت مې دیوال مې ها او هغه خبره نشته ډیره مننه دا راته چې دغه موټر خو زما دپاره موټر شوي دی که بل سړی راشي هغه دپاره په څو باندې موټر شوي کې یو چې سوپر شوي ورته کې او ساده هغه په څو دی او څوک چې اوبه پرې تېرې هغه په څو دی ساده خو 1.5 سل روپۍ دی او دا سوپر شوي مکمل موږ سیټونه یې لګوو او انجن ډاله چت دروازې ګتې دا ټول او دغه 600 روپۍ افغانۍ پې مصرف راځي 600 افغانۍ پې مصرف راځي ښه نه مصرف پې راځي که تاسې اخلی ولا مونږ یې اخلو صحیح ده صحیح ده او دا اوس وچېږي څومره وخت کې دا خو وړی هم دی انشاءالله ډېر ژر به وچ شي مر ډېر تیز دی او انشاءالله ډېر ژر به وچ شي څه فکر کوې چې نن به کار خلاص شي هو انشاءالله مشکل نشته نن خلاصېږي نن خلاصېږي او صرف چې اوبه پرې وی که نه د پاسه نه چې اوبه پرې وال کېږي هغه باډي واش ورته ویل کېږي هغه په څو هغه باډي واش 1.5 سل روپۍ 1.5 افغانۍ او مکمل چینج هغه په څو دی مکمل 600 روپۍ 600 دا مصرف راځي مکمل سیټونه بیا لګوم ډېره مننه کور دې ودان خوشحاله اوسې کار روزګار څنګه دی ځوانان درسره مصروفه دي بس دغه سوالکان را سره کارګران دي او ما سره کار کوي یو 15 د دیو کې یو 15 زما کېږي مطلب د ژوند چارې روانې دي انشاءالله او سیستم برابر شکر دی الحمدلله چې کار روان دی درنو ملګرو ځینې هیوادوال وایي چې په هیواد کې کار نشته روزګار نشته هره ویډیو کې دا یو خبره زه په زغرده کوم چې په وطن کې هر څه شته دی کار هم شته روزګار هم شته خو که څوک یې وغواړي خو چې څوک یې نه غواړي او کار نه کوي هغو دپاره کار نشته دی وخت دا خو ډېر هغه دی که نه ځه ډېر
زور غواړي کنه او دا خو دا د هوا فشار دی هو دا هوا دا فشار هوا دی. هم دا ولته کمپروسر هم ورته لګېدلی دی ها او تقریبا 280 سپیډ لري 280 او دا ډېر کمزوری دی او دې لپاره چې هلته چې نور بیس ورکې نور ولاړه او دې هغه باندې مستاف 100 روپۍ مصرف راغلی چې دا موټر شوي دې ټوله جوړه کړې ده دا تقریبا هغه جمهوریت کې تقریبا شل کم 12 لکه روپۍ مصرف پرې راغلی نن کم 12 زره لکه کالدار 12 لکه کلدار یې مصرف راغلی او اوس نو غلطي مې نه کړې ښه روانې وه که نه څنګه دا ده ماشاءالله ښه روانې وه 100 روپۍ به ماته دیاړي راکړي د ورځې چې کار در سره وکړم بس هغه مشکل نشته دی ته زموږ ورور یې نه مشکل ولې نشته دی پیسې غواړم ته موږ ته خو درته نه کومه بس مخ ته نه کې څه چې اصول یې هغه به ها او ها خبره نشته دی ډېره مننه خیر نو اوسې دغه موټر چې اوس وینځو سوپر شوي کوو دې ته دننه اوبه نه ورځي ورځي خو دا هغه دننه هوا باندې وو او دا هغه چار چوکټونه چې دا په صافي باندې پاته هغه ځوان لګي او شاته اوبه او راچوي هغه ډاله ده هغه پروا نه ډاله کوي؟ نه هغه ډاله پروا نه کوي که دننه چې ته اوبه وخې دا بټرۍ برقي ګاډی دی بیا مشکل پیدا کوي مشکل پیدا کوي دومره دا هغه دې راخلاص کړل ټول هغه سامان دې هلته ډېری کړی دی دا دې مکمل داسې خالي کړی چې بیخي چې پکې پاتې نه دي نو دوی باندې بېرته پوهېږي چې څنګه راشي دې ته دا بیا بوچي نټه بوټ مې هغه کړی دی بېته بوچي ورته ورکوم اوبه خو یې دې خواته راغله چې همدا څنګه هغه پروا نه کوي هغه بیا بېته زه وچوم وچې او هغه بیا مشکل نه لري مطلب ځان پوهېږه چې اوبه ترې نه شي نه انشاءالله نه صحیح ده ځکه دا برقي موټر دي د لږ مشکلات جوړوي خامخا جوړوي کور دې ودان ډېره مننه شاه محمود چې خبرې اترې درسره وکړلې زه ډېر خوشحالي کوم چې تا غوندې ځوانان دلته په کار بوخت دي او پنځه نفرو د نور د کار زمینه په مساعده کړې ده تاسو هم یو مړۍ روزي د دې نه حواله تاسو هم یو مړۍ روزي د دې نه حواله ده ډېر خوشحاله یم خیر اوسه الله دې الله دې برلا چله ډېره مننه خیر اوسه الله درنو ملګرو زما موټر په دې حال کړی دی تاسو ورته وګورئ مکمل یې چې صفا کړی دی دننه هر څه چې و مکمل یې ایستي دي یوازې ډانچه پاتې ده او دغه چې ده د دې بیا هغه برقي سامان الاتو ځای دی دا اوس ورته هغه اچوي په هوا یې وایي ګورئ ورته تاسې درنو ملګرو وګورئ ورته ښه ښایسته کار روان دی او د خیره سره دا دی وګورئ مکمل یې پاک کړی دی او اوس ورته هوا وایي د دې لپاره چې کوم ګرد مرد پاتې هغه هم مکمل پاک شي صفا سوتره شي بېرته راته سپاري او په څو شېبو کې به دغه څه سامان چې ایستل شوی دی هغه مخامخ ایښودل شوی ګوري ورته هغه به د خیره سره راواخلي او ځای په ځای به کې بېرته کار به پرې روان شي نو ډېره ښه خبره ده که څه هم پیسې کمې دي کار ډېر صفا کوي دا د هیوادوالو لپاره زموږ لپاره ستاسې لپاره ډېره ښه په دې ده چې یو څو ځوانان ورسره مصروفه دي د ورځې 100-200 افغانۍ دیو ته ورکوي ځان ته ماخلي او زموږ هم کار ډېر کوي که دغه کارونه تاسې په خارج کې وکړئ سوپر شوي شاید چې هلته تاسې نه $200 $250 واخلي دلته صرف په 600 افغانۍ باندې کېږي چې حساب ترې واړې $10 جوړېږي وګورئ ورته او دومره صفا کوي چې مه کوه پوښتنه بس د دې هم کار روان دی زموږ هم ورسره کار روان دی او دا بیا د خیو ولسوالۍ اړوند دا تاوړ ساحه ده او دا د کونړ او جلال آباد عمومي سړک دی او موږ هم ورته راغلي وو چې نن دلته خپل موټر هم ووینځو او بیا له دې طریقه کور ته لاړ شو دا وګورئ دا د جلال آباد لاره ده جلال آباد ته چې څوک ځي د کونړ دغه لاره باندې به سفر کوي او ډېره ښایسته خوندوره ساحه ده بس راسره پاتې شئ درنو ملګرو مخکې ورځو او د نورو هیوادوالو سره هم خبرې اترې کوو او د دې تر څنګ چې موټر کله تیار شو د هغه انځورګري هم تاسو ته ښایو بس ژوند روان دی الحمدلله په وطن کې امن دی بس راسره پاتې شئ دا موټر به د خیره سره پاکېږي جوړېږي به کله چې مکمل خلاص شو بیا به د خیره سره د دې ځینې انتقالوو
لکه څرنګه چې شاته بیکګراوند نه ورته دا ښکاري چې نن بیا هم خیوي ولسوالۍ ته راغلي یو او په خیوي ولسوالۍ کې نن راغلي یو چې د کلیوالي بارګین یا د شورم هغه موټرې چې دلته ډېر باب دي کلیوالي ډېر خوښوي او یا هم ډېر خرڅېږي هغه تاسو ته معرفي کړو قیمتونه څه دي د ښار سره تفاوت څه دی او دلته کم ماډل موټرې ډېرې دي مثلا ویکسار ډېر دی اکوا ډېره ده او که همدارنګه غواګیګانې ډېرې دي او که کورلاګانې او که ټوډیانې او کم ماډلو باندې خلک ډېر تمرکز کوي راځئ بارګین والا ته ورځو خبرې اترې ورسره کوو درنو ملګرو تاسې راځئ دغه الټو 2014 ماډل په دې وروستیو کې راغل په افغانستان کې ورته بابوجي وایي او دا بیا بل ماډل بابوجي دی خو په عامه اصطلاح درته وایم چې دا دواړه الټوګانې دي السلام علیکم روخی جوړې تکړی نوم مبارک دی محمد دین ظفرخیل ظفرخیل صاحب ته راشه که نه څنګه لرې ولاړې دغه موټر ته کوم موټر ویل کېږي دې ته بابوجي وایي او په ذات کې کوم موټر دی دا الټو ده الټو دی ټویوټا الټو د 2012 ماډل دی فکر کوم قیمتونه د دې نن سبا څو دي ته راځه د دې قیمت څو دی دا تقریبا نن سبا کې داسې یو کیلي خرڅېږي 80,000 افغانۍ 80,000 افغانۍ 80,000 افغانۍ 80,000 افغانۍ او ماشینري روغه ده او روغ ده فعاله ده او ټکر او حساب کتاب یې څنګه نه لري دا چتکټي راځي چتکټ راځي روغ راځي دیز کې کټ شوی ده او دیز کې کټ شوی که څنګه که یو ځای کټ دوه ځایه مې درې ځایه مې ښه درې ځایه مې کومه څنګه لاندې نه هم راځي پرم سره اها چاته هم راځي دلته منځ کې هم راځي ښه او کم یو ریټ بیا کمی ډېر چې دوه کټې درې کټې کم یو نسبت د یو کټ نه دا دوه او درې چې دا فرق کوي فرق کوي فرق کوي دغه یو کټ چې ولري یا بیخي کټ ولري او دغسې موټر وي چې اوس دا په 80,000 افغانۍ تا یادې کړل که چېرته دا روغ وي بیا قیمت یې څومره وي تقریبا 10,000 افغانۍ تفاوت کوي 10,000 افغانۍ فرق کوي او دغه اکواګانې فکر کوم د غزني پلیټ هم دی که نه دغه موقت پلیټونه چې ورکړي هغه دی جاپاني دی که نه او فول آپشن دی فکر کوم او فنګر سټارټ دی ښه سټارټېږي خو نه که نه څنګه چل دی ښه برک نیول کېږي د دې قیمت نن سبا په څو دی تقریبا دا نن سبا کې چې 4,000 نه تر 15,000 ډالر تا ویل 4,000 15,000 4,000 نیولې تر 15,000 ډالر پورې دا شی جاپاني څو ماډل تقریبا 12 ماډل 14 ماډل پورې او 15 ماډل نه چې پورته شي هغه بیا په څو کېږي چې داسې په دې حالت کې وي لکه اوس دا دی موټر قیمت روغوالي پورې اړه لري مثلا دا اوس 15 ماډل دی شی بدل شو څو قیمت بیا ولري دا 6,000 ډالر او که دا بیا افغانستان لاسي بیا 8,000 ډالر ماشاءالله ډېرې پیسې دي او دغه فکر کوم اکوا ده او دا بیا د کونړ پلیټ دی او دواړه تور رنګ دی او زه درولي دا څنګه چل دی دوه دانې سل شوي دي یو خدای بل هم راغی پریس راغله دا دوه درې موټر ایسي بیرون ښه او بعض هم خرڅ کړي او بعض هلکان ښه دا جوړولو ته یې وړل وینځلو ته یې وړي دي که چکر ته تللي چېرته تللي چکر ته ملګرو په کار وړی دي ښه خو که داسې بیا سبا زه هم راځم ما ته هم یو دوه موټر راکوه چکر یې به پکې وبېټلو اوس مې په کار دی که نه اوس په خدمت کې یو کوم موټر یې کوم یو چې د خوښي دا ستا دی که د بل چا دی دا دواړه زموږ نه زموږ نه ستا دی که نه زما په واک کې دي یعنې تا ستا په واک کې دي ښه په ما باندې څومره باور کولی شي څومره سل په سلو ډاډای متا باندې سل په سلو کې چې څومره یي ښه دا 2 لکه ګوره کمې که لږې زیاتې شولې مقدار به نه ټاکو اندازې معلومات نشته چې څومره یي ښه ډېره مننه ته راځه دغه غواګیګانې چې زموږ کور دی ودان الله تعالی دې باعزته لره دغه غواګۍ موټر زموږ او ستاسې په وطن کې ډېرې مروجې دي او وجه دا ده چې دا کلکې دي د غرونو دپاره جوړې دي د خامې دپاره جوړ دي او ډېر ښه هغه کوي رفتار کوي پکې او وزن ډېر وړل کېږي دغه غواګیو نن سبا قیمت څنګه دی هماغه حالت کې پاتې که نه کم زیات راغلي ته لږ راشه دې پته نن سبا د دې بازار کې فرق راغلی دا ماشین پورې اړه لري بعضې کې چارې ماشین راځي بعضې پنجې اچوي که نه ماشین چې څومره روغي موټر چې څومره روغي او پنجه ماشین پکې همره قیمت لوړوي دا اوس کوم حالت کې دا داسې فکر وکړه چې 80% کې دی 80% دا چې ډېر قیمت وکړي 1,40,000 افغانۍ 1,40,000 افغانۍ زنګ درته راغی که نو موټر خبره خو به نه کېږي چې موټر خرڅوي که نه خرڅوي معلومات نشته ښه زه بیا به هغه ته جواب ورکړو وروسته ښه دا اوس 1,40,000 افغانۍ دی ښه
1,40,000 افغانۍ تقریبا شپږ اتیا لکه کلدارې جوړېږي شاوخوا راځه خدای پاک دا کلداره نور هم داسې سپکه کړي چې بیخي زموږ له وطنه ورکه شي لکه څنګه چې ورکه ده او ماشاءالله ښه ښایسته موټر هم دی خوندور موټر دی ښه دی خو ډېر ښه نه دی بازار هم دی او دې کې پنجې ماشین دی که څه چارې پنجې دی او ماشین یې څنګه دی ګیس شوی دی ګیس دی نه اوس ګیس ډبو شیان هم ورسره شته ګاز ډبه مې شته او انجن نه فعاله دی پنجې ماشین دی دلته مزدورۍ دپاره خلک همدا پنجې ماشین خوښوي ځکه اطرافونو کې مزل کوي غرونو کې هم دا مزل ښه کوي په ودانه کې هم ښه کوي دې د خاطره پنجې خلک خوښوي پنجې او دا اوس په 1,40,000 چې اخري ورکې په څو پورې به ورکې همدومره نهایي دی یوه خبره ده تر راځه هغه بلې خواږې خواته ورځو او دې تر څنګ دغه الټو موټرې چې ډېرې مشهوره دي ویکسار دا هم یو څه کلکې دي او الټو ویکسار دغه موټر اوس په څو پورې نن سبا کېږي دا اوس د کوم ځای پلیټ دی د ننګرهار پلیټ ننګرهار پلیټ دی او د دې نن سبا قیمت څو دی تقریبا 1,40,000 افغانۍ چې روغ موټرې پیدا کېږي چې پلیټ د ننګرهار دې پلیټونو کې فرق کوي مثلا د ننګرهار پلیټ قیمت د کابل قیمت او د غور او بدخشان او دې ځایونو یو څه ارزانې داسې به په نسبت د نورو ولایتونو نه کابل پلیټ بیا فرق کوي او مرکز دی د دې د وجې او بیا نور هغه ستا خو خطر ننګرهار کې ننګرهار تا ته سهولت دی اسنادونه پاکې که بقایا خلاصې ننګرهار تا له ښه دی لغماني ته ښه دی دغه او په دې وجه باندې دا یو څه نور څه فرق نه صرف همدا فرق چې تا ته اسان دي سهولت یې جوړي که نه او دا غواګې څنګه ده دا د دې قیمت څو دی 1,00,000 افغانۍ ولې دا ارزانه دی هغه 1,40,000 دا 1,00,000 دا استعمال شوی چلیدلی ډېر دی دا شپږ نوي ماډل راځي که نه 2000 دی 2000 کې راځي ښه ماشاءالله رنګونه خو ډېر ښایسته ښکاري موږ پرې نه پوهېږو ډېر ښایسته موټر راته ښکاري څنګه دننه انجن یې کمزوری دی څه حساب ماشین هم فعاله دی خو بس یو څه چلېدلی ډېر دی چلیدلی موټر دی د وجې نه ښه تا هغه څه دی که چا درولې دی چا درولې دی تر راځه دا سوزکي ګورو سوزکي نن سبا په څو دی څنګه زما خبر ده خان دی تقریبا 1,00,000 افغانۍ پورې کېږي 1,00,000 افغانۍ پورې کېږي اسنادار د کوم ځای اسناد دي ننګرهار پلیټ دی ښه ماشاءالله دا هم ډېر ښایسته دی او دا خو ګیر موټر دی ګیر موټر چلوی شي ګیر راځي چلوی شي که مو ورځ نن شاته لاړ نه شي ما نه یو ورځ همداسې کار شوی ما ویل چې ګیر چلوم خو بیا پرې نه پوهېدلم د دې پر ځای چې مخکې لاړ شم ما مې اوس ګیر لګولی و زمونږ کار روزګار دی ګیرې که اتوماتي فرق نه کوي که نه ځکه کار روزګار مو همدا دی همدې سره زمونږ سر او کار دی د ورځې به په اوسط ډول باندې څو موټرې دلته خرڅېږي څو موټرې به خلک اخلي ستا په اند باندې داسې اټکلي معلومات نه کېږي کله د ورځې یو هم خرڅ شي یا دوه وشي یا درې یا بیخي خرڅ ونه شي داسې وخت راشي چې هفته کې هم خرڅ نه شي داسې وخت راشي ورځې درې وشي زموږ ځوانان کوم موټر ډېر خوښوي چې دلته راشي اکثره ځوانان په کوم کلیوالي ځوانان چې راځي کوم موټر سره ډېر علاقه لري دا الټو بابوجیګان دی او دا اکوا دی پرس دی دا شی نن سبا ډېر خوښوي ډېر خوښوي د دې بازار ګرم دی ځوانان دی او که سپینګیري دي همدا ډېر خوښوي ښه او تا ویل چې دلته موټرې خرڅېږي د ورځې 3-2 په اوسط ډول باندې که نه د میاشتې داسې سوچ یې کړی چې کله 15-20 موټرې خرڅ شوي دي د میاشتې خامخا کېږي میاشتې 20 کله داسې وشي بیرون نه سودا برابر شي کوم ملګری راشي سودا جوړ کړی وای چې دا دلته سودا سره ولیکو جوړه ورته وکړو د دې په سیستم باندې مالک پوي که مثلا چې ته یو شی سودا دی وکړله دلته راوړي دلته لیکي دغه لیکلو ستاسې کم فیس چې کېږي دا ولې تاسې اخلئ او دې کې بیا بیرته دولت ته ټیکس ورکوئ چې کوئ که څه حساب دی دې کې دولت هم ټیکس ورکوو مالیه هم ورکوو ښاروالي هم وورکوو هر څه دا بسترخوان مصرف راځي دې د وجې نه اخلو که نه نو خو زموږ مصرف نشته دی نو څو اخلي د یو موټروان نه مثلا چې ما موټر خرڅ کوم نه څو اخلي سودا وشي چې داخل د بارګین کې سودا وشي 1,000 افغانۍ خرڅون کې نه اخلو 1,000 د اخیستون کې بیا دې دواړو باندې چې 2,000 افغانۍ ته واصل دا مصارف پوره کېږي چې مالیات هم ورکړې ټیکس هم ورکړې او د سرخان هم پوره کړي او تاسو څه پاتې شي د دې کرایه هم ورکړي دا پوره کېږي ښه دی ګزاره کېږي ساعت هم تېر دی ورسره خپله کله کله پکې موټر اخلي او دا نه چې واخلې خرڅه کړي اوس دې کوم موټر اخیستی دی بیرون ایستی دی زه خپل هم بارګین پیسې وباسم ښه کله دې زرګون خپله ورکړی چې دا بارګین کې او کله کله داسې شوي دي چې موټر دې اخیستی او شیریني دې ورکړې چې 1,000 افغانۍ نه زما له خوا نه شی راوړئ دا قانون دی په ټولو دی ښه نه ته خو دلته هغه والا یې که نه هر څه قانون په ټولو یو رقم ته عملي کېږي ښه ډېره مننه کور دې ودان خوشحاله اوسې ظفرخیل صاحب چې خبرې اترې دې راسره وکړلې ستا په لیدو خوشحاله شوم الله تعالی دې په کاروبار کې برکت واچوي کور دې ودان امین خوشحاله اوسه مننه
ډیره زیاته مننه خوشاله اوسئ درنو ملګرو ډیره زیاته مننه چې راسره راسئ دغه برنامه ګورئ نن موږ ښېوې ولسوالۍ ته راغلي یو په ښېوې ولسوالۍ کې د کلیوالي دغه بارګین انځور مو تاسو ته وړاندې کړ چې په کلیوالي ساحو کې هغسې موټرې نه وي چې فورونر وي یا په جیګ ماډل کې کم موټرې چې نوي راغلي هغه اوسي دلته همدغه موټرې دي چې په خامه کې هم چلیږي او ځوانان هم کولی شي چې په کمو پیسو یې رانیسي او ویې چلی راسره پاتې شي د ښېوې ولسوالۍ اړوند هغه نور کاروباریان چې په دغه برخه کې کار کوي د هغو کاروبار هم راخلو تر تاسې رسو په دې هیله چې راسره پاتې شي د ښېوې ولسوالۍ د ښایستونو تر څنګ د کاروباریانو ژوند هم راسره ننداره کړي درنو لیدونکو بیا هم ستړي مو شئ په خیر راغلی دا د ښېوې ولسوالۍ ده او په ښېوې ولسوالۍ کې د بازسازۍ کارونه ډېر په چټکۍ سره روان دي هغه کارونه چې زموږ او ستاسې تعمیراتي برخه قوي کوي یا ورته پرمختګ ورکوي هغه کارونه دلته اوس کېږي نن ټیک 2 شپې یا 2 شپې وړاندې دغه کوم ځای کې چې ولاړ یو دغه ډاګ و یو هیوادوال چې په دې وروستیو کې د پاکستان هیواد څخه راغی او دلته یې ځان دپاره کاروبار برابر کړ او دا څه چې د ښکاري دی په ضرب د 5 ورځو کې جوړ کړ او 10-12 ځوانان سره دلته په کار بوخت دي څومره لویه خبره ده نو هیوادوال د مسافرۍ له ژوند راستنیږي په خپل وطن کې یو کاروبار شروع کوي یو کار روزګار شروع کوي او دغه کار روزګار سره 15-10-12 ځوانان په کار بوخت کېږي دا څه چې تاسې ګوري دا د یو هیوادوال د لاس هغه خواري ده زحمت دی محنت دی چې په بل وطن کې دغه کار زده کړی دی اوس خپل وطن ته راغلی او په خپل وطن کې دغه کار شروع کړی او دا د اوس ورسره ټول عوام خوشحاله دي دلته تاسې راشئ دا وګورئ دا هغه دروازې دي چې موږ تاسې کله قلاګانې جوړې کړو د قلاګانو لپاره غټې غټې دروازې لګېږي دا یو برخه ده او دا بیا بله برخه ده دواړه چې کله یو ځای شي نو غټ ګیټ ترې نه جوړ شي دا اوس دلته چې پراته د دې لپاره پراته دي چې رنګ ورکول کېږي دغه ته رنګ ورکړل شوی دی یو قسم 2 رنګه 3 رنګه یو رنګ 2 رنګه 3 رنګه 3 رنګه دا 3 رنګه ګیټ دی چې څلورم رنګ بیا زما په ان باندې زه خپل شخصي نظر لرم چې دلته به ورته ګولډن کلر ورکوي همداسې به یو استاده السلام علیکم وعلیکم سلام خاص دی خیرت دی نوم مبارک دی استاد زما نوم فرید زمان دی فرید زمان صاحب څنګه یې د ژوند چارې څنګه روانې شکر دی الحمدلله وخت صاحب څه تېرېږي الله دې ونازو څنګه دی کار روزګار څنګه دی تاسو په دې وروستیو کې دغه کار د لاس اچولی دی او ډېر خوشحاله یم چې نه یوازې تاسې لپاره بلکې دغه د هیوادوالو لپاره به هم یو ښه د کار زمینه او دې تر څنګ هغه هیوادوال چې مخکې به نورو ځایونو تللي او چې شی به هغه څه اوس په خپل کلي کې پیدا کېږي دا به ډېره لویه خبرې خو دا راته چې کار روزګار مو څنګه دی شکر دی الله نه راضي یو او بس زه په خپله د ښېوې ولسوالۍ اوسېدونکی یم دا زمونږ نجیب صاحبی صاحب مهاجر راغلی دی د پاکستان څخه او دلته یې دغه کاروبار شروع کړی زه په خپله ورسره خوشحاله یم لګیا یم کار کوم او دغه چې ورسره کار کوې دا په ټیکه دی که نه د ورځې دیاړي درکوي شریک یې ورسره څه تنخواه راکوي تنخواه درکوي هغه تنخواه چې درکول کېږي په هغه دې ګزاره روانه ده شکر دی ښه خوشحاله یم ښه خوشحاله یوازې کار کوې که نه د کورنۍ لپاره بل غړی هم درسره دی ورور دی یا زوی دی یوازې دا هنر دی چېرته زده کړی و دا د رنګ کولو دا همدغه افغانستان کې مې زده کړی افغانستان کې دې زده کړی دی کله خو داسې نه دي شوي چې بل وطن د دې لپاره تللی چې هلته څه زده کړي او خپل وطن ته یې راوړي نه بل وطن ته نه یم تللی همدلته دی او تا خپله چې قلا جوړه کړې به وي شاید او ګیټ چې دې لګو
خپل رنگ د کوم شي انتخاب کو خپل د انتخاب کو کنه مخکې نه مخکې زما لګیدل شین رنگ دی اسکرایب ورته وایي ډېر ښایسته رنګ دی هغه رنګ دی پوښتنه ولې کوم پوهېږي زما قلا تیار جوړېږي یو څو ورځو کې او زه غواړم چې یو ښایسته ګیټ جوړ کړم ستا په خوښه رنګ ورته ورکړم کوم یو به وښیي اسکرایب رنګ ښایسته رنګ دی اسکرایب رنګ انشاءالله ورته او او قیمت به په څو پورې وشي قیمت نو مختلف قیمتونه دي 1500 تر 15 زره پورې افغانۍ افغانۍ ډېر ښه دی ماشاءالله او دغه اوسپنې کې به فرق وي چې کله 10,000 او 15,000 ته رسېږي او دغه چوکاټونو کې هم فرق دی چوکاټونو کې فرق وي او 3 انچه 2.5 انچه 2 انچه 1.5 انچه ښه دا چې څومره قوي کېږي عمر به پیسې زیات دي نو مطلب دا که پیسې زیاتې ورکړي پروا نه کوي ځکه چې هلته قوي کار راځي ډېره مننه استاد الله دې ونازوه کور دې ودان خوشحاله اوسئ درنو ملګرو څومره لویه خبره ده یو هیوادوال مو د ګاونډي هیواد پاکستان نه راځي هلته چې کوم هنر زده کړی دی کوم کار زده کړی دی په کوم فکر باندې راغلی دی هغه فکر دلته عملي کوي او ځان سره 10-15 ځوانان نور په کار بوخت کوي د دې ځي او همدارنګه د نورو ځایونو نه کارمندان راغلي دي ورسره کار روزګار کوي دلته دا ډېره لویه خبره ده هغه ځوان دغه صافی صاحب دی چې اوس ورسره 2-3 خبرې هم کوم راسره پاتې شي السلام علیکم صافی صاحب ښه جوړې ډېره مننه نوم مبارک دی نجیب صافی نجیب صافی څومره وخت کېږي دې کار ته د اوږه ورکړې ده نه یوازې دلته بلکې په ټول ژوند کې دا تقریبا 10 کاله اوس له وروره لاهور کې کار کوو او اوس دلته راغلی دلته هم تقریبا 2-3 میاشته لګی برابرو ځان له روزګار بالکل وړاندې ما واورېدل چې دا 2 ورځې وړاندې دلته ډاګ او دا 2 ورځې کېږي چې تا آباد کړی دی داسې به یې که نه آباده وې د آباد ګزارم کړل لګی آباده وې ورو ورو لګی وختي تا یو خبره وکړله چې دلته نور کارونه پاتې چې کارونه به کوو پکې مخته به ځو داسې څه شی پاتې چې ته دې نه وروسته کول غواړې دلته ډسپلې لګو وروره هر رقم ته گیټونه به راسره پراته تقریبا هر رقم ته انشاءالله او هغه طرف ته به دروازې هغلته او شادارې دروازې دا چې پرکټې دا شی نه وي راسره هغه به لګیا و د خیر اسمه یو څوک تا لپاره یو فرمایش درکړي مثلا دغسې یو دروازه راته جوړه کړه چې په دې ډیزاین سره او دا رنګ پکې وکارول شي دغه اوسپنه پکې وکارول شي او نوې ډیزاین یې جوړ به کړی شي ول نو وروره دا ټول د اډر دی دا هم د اډر دی دا 2 ګیټونه دا غټ پراته دي دا هم د اډر دی څه چې موږ ته ګاک وایي هغه وله لګو فرمایش په مطابق او تیار هم را سره پراته وي چې چا تیار خوښ شي تیار یې وړي او څوک راته فرمایش راکوي که فرمایش ورته تیارو ډېره مننه دغه فرمایش چې تاسو ته درکول کېږي دغه فرمایش اضافي پیسې اخلئ که نه هماغه حساب باندې چې کوم مصرف پرې راځي نه کوم مصرف چې راځي زمونږ خو خپل مزدورۍ سره کار دی که نه موږ مال حساب وله لګو چې 100 روپو مال لګېږي او خپل پیسې په ور واچوو مزدورۍ دا چې کاروبار مو نوی دی په افغانستان کې او په دې وروستیو کې راغلی کاروبار ته څه فکر کوي چې کاروبار به د وروستو کې پرمختګ به وکړي انشاءالله ول نه دا شلمه 22مه ورځ هم دلته کار هم شروع کړی خپلې سولر هم لګولې ماشاءالله او نور هم لګو د خیره څه دلته اراده لرو یو جمعه پس نه دی نور یې لګو او چې کله نه هم شروع کړی شکر دی وزګار نه یي مصروف وي پکې کار روان دی څنګه فکر درته پیدا شو چې د افغانستان ته راشم داسې یو غټ کار شروع کړم چې نور ځوانان هم راسره په کار مصروفه شي او دا کوم هنر چې ما ته زده دی دا نورو هېوادوالو ته مې انتقال کړم د ټولنې ته مې خیر ورسېږي او هم یو څو ځوانان راسره په کار بوخت شي فکر درته څنګه پیدا شو نو موږ لاهور کې زما پیدایش هماغلته شوی دی زما هلته پیدا شوی یم که نه اوس رالو کډوالي هلته م همدا قصب کوو هلته مې زده کړی وو او رالو خپل وطن ته موږ ویل روزګار دلته ځان له خپله برابر کړو که نه هلته خو د مسافرۍ شپې وې سبا هم کړې او انشاءالله الله به روان کړي راله کار وکړه ډېره مننه استاده داسې یو ویره خو به در سره نه وي چې ګواکې ما په افغانستان کې کار روان کړی دی خدای مه کړه چې تاوان سره به مخ شم یا به داسې یو کار وشي چې زه به پکې تاواني شم یا به راسره دغه څه سرمایه چې دا به له لاسه ورکړم نه دغه سوچ او فکر هم نه دی کړی او نه به یې د خیره څه دغه چې شروع کړی هم دی دغه فکر نه دی راغلی دماغ له او افغانستان ته راغلی تا ویل چې 3 میاشتې کېږي افغانستان خاورې ته داخل شوی یم خپل وطن ته راغلی یم دلته خوشحاله یم د زړه خبرې دې راته وکړه سکون په هغه ژوند کې ډېر وکړه دلته نه سکون دې ژوند کې دا هم خپل وطن دی وروره دا هم خپل ځای دی لکه ازاده چې انسان هلته خو داسې لکه د غل په شانې به شپې سبا کې او پیدا شوي هماغلته خو ژوند چې کومه خوند دلته دی هغه هغلته نشته دی پردی وطن دی او دا خپل وطن دی دلته وروره ښه مطمئن ښه خوشحاله او ماشاءالله کار هم ښه دی او د دولت چلند در سره دلته څنګه دی زموږ د اسلامي امارت
اسلامي امارت ماشاءالله ډیر ښه چال چلند یې ښه دی. چال چلن یې ښه دی. راځي راغلی وه بله ورځ او د سولرو فریم هم له ولګو د ولسوالۍ له سولر یې څه لګاو فریم هم له ولګاو او څه موږ سره ورانه نه دی کړی او ماشاءالله ښه دي. خوشحاله یې ورسره. خوشحاله وي. کله چې ته په پاکستان کې وي داسې ذهن کې دې ګرځېدل چې یو ورځ به وطن ته ځم دغسې یو کاروبار به جوړم چې څو ځوانان دا سره مصروفه شي که نه دلته چې راغلې دا تصادف ورسره مخ شولې. نه دغه ذهن کې وو چې دلته لاړو انشاءالله خپل کار روزګار به برابرو او څه ته وایي همدې اراده باندې راغلي وو. زه یو غواړم چې هغه لکه دا تخت چې دی ته راشه دا تخت ته لږ نږدې شو دغسې تخت د یو ماشومانو لپاره جوړ کړم او کور کې کېږدم داسې چې ما نه ډېره ګټه مونه کړي قوي شی م راته جوړ کړي چې بیا ماته هم نه شي څو افغانۍ به رانه واخلې د دې تخت خو څو روپۍ قیمت دی وروره دې کې مختلف سایزونه دي دې کې 2 په 2 مترو کې مې 2 په 2.5 مترو کې 2 په 3 مترو کې نو دا مختلف سایز یې بیا د دې خپل اقسام یې که نه اوسپنه ته سره هم لګول غواړي دا په 9500 روپۍ باندې 2 په 3 کې دی 2 په 3 کې دی 3 متره داسې 2 متره داسې او قویوالی څونه دی قویوالی ماشاءالله ښه مضبوط دی ښه مضبوط دی دا ماتېږي نه چې اوس موږ په ډاډه واچو نه وروره دې باندې پرون موږ 11 کسانو ډوډۍ وخوړله دلته تیاره وم لا تیار کړی هم نه وو موږ 11 نفر دې د پاسه ناستو ډوډۍ 11 کسانو ډوډۍ وخوړله او په 9500 لږ ګزاره نه کړې چې دا نه زه والم دې کې وروره موږ خپله داسې دغه څه نه ګټو نوی کار هم دی موږ چې مصروف وي پکې که نه دا د څه دپاره ده دا کولر دپاره دی وروره کولر دپاره نه ځکه دا ماشومان دپاره والم باوري چې کار به کوي راته ول نه وروره همدې دپاره یې جوړو که نه پارزان یې راته راکړه 15-14 دانې هم جوړ کړي دي او روان دي ته دا مخامخ ګاونډي یو وړی اوس بل هم راته ویلی فرمایش یې راکړه ما ته یې په څو راکړي راته ته یاسې ویسه وروره داسې خو یې نه وړم راځه هسې ولې ویسم دغه دروازې چې اوس موږ د ښکاري تا چې تیار رنګ کړي نو تازه په تازه باندې دا هم تا چې جوړې کړي که نه دا هم تیارې راوړي وو ځان سره دا موږ خپله جوړه کړي دي دا تا چې خپله جوړې کړي دي وروره دغه دروازه اوس په څو قیمت دی دا په 200 افغانۍ دې کې هغه قوي ترین دروازه کومه وه د سړی وروره دا دی وروره کانتینر دی ښه دا ده دغه رښتې دا 15 کیلو وزن دی 15 کیلو د دې وزن دی او د دې کیلو څو دی دا 20 کیلو وزن 20 کیلو وزن دی ویش د دې قیمت اوس څو دی د دې وروره 15400 روپۍ 15400 افغانۍ یو دومره قیمت هم نه دی ارزانه دی اوس او ارزانه دا عمري شي نه دی ښه شي نه موږ خپل همدا لګولو خپل دې لګولې دی ښه ډېره مننه دغه د تخت خبره دې راسره ونه کړه تخت خبره راسره وکړه د میډیا په مخ کې دا تخت والو چې درانه ملګري کله راځي داسې یو زما دیره ده هلته دیره کې وایي بس خلک به ورته راځي زه به ورته وایم چې دا مې د صافي صاحب نه اخیستی دی اخري ریټ راته ووایه 1500 کم یې راکړه وروره 9000 او که 8000 درکړم بیا هغه ستاسو خوښه ده ما نه 8000 صحیح دی هغه درنو ملګرو راته ویلی و صحیح دی وایي وایي خله په 8000 تاوان خو پکې نه کړي 8000 تاوان به یا بني خو جبله به شیری نه شي ګټه نه راځي خو دومره چې زه د خدمت کوم چې دا ستا غږ مې په ټولو خلکو باندې واورېدو ما خو ته وویلې چې هسې ویسم نه ولې هسې ویسم تاوان نه در کوم درته خو داسې راته وایې چې که په 8000 تا ته ګټه کوي خو درنه وایلم نه ګټه نه کوي خپل سر هم نه کوي خپل سر ته داسې ته حساب نه دی کړی موږ چې وتلو یا مال ته له حساب وکړو بیا دغه کېږي یعنې په 8000 یې زړه نه دی درنو ملګرو همداسې ده که نه بس دغه یې ونیسه نو همداسې ونیسه ډېره مننه کور دې ودان ځکه اخل هم پوره 9000 به در کوم درته ځکه ما خو وچېړلې زه یې لپاره چې دا درانه لیدونکي چې اوس ما ګوري هغو دپاره یو عبرت غوندې وګرځي چې صافی صاحب چا سره ظلم نه کوي یعنې ډېر خاطر زما خو 1500 روپۍ یعنې 500 افغانۍ چې ما ته خاطر کوي پوه شه چې ایله 500 افغانۍ به دې ته ګټه پاتې 8000 چې ما ته رانه کو پوه شه چې دې ته تمام شوی نه دی ډېره مننه کور دې ودان خوشحاله اوسې په وروستۍ کې څه پیغام لري درنو هېوادوالو ته پیغام څه پیغام دی بس هنر زده کوي هنر ښه شی دی هنر زده کوي هنر ښه شی دی دلته بېروزګاري ډېره ده چې هنري ډېر څه به وکړي هنر او تعلیم ښه شی دی ډېره مننه کور دې ودان خوشحاله اوسې ډېره زیاته مننه درنو ملګرو څومره لویه خبره ده یو ځوان د مهاجرت په دیار کې یو هنر زده کوي
هغه هنر خپل وطن ته راوړي دلته چې 3 میاشتې پې تېرې شوي نه وي ځان ته داسې یو کاروبار برابروي چې د دې سیمې 10-12 ځوانان ورسره په کار بوخت کېږي هر یو ځوان ته 10-12 زره افغانۍ معاش ورکول کېږي او بیا دی خوشحاله هم دی چې دلته زما کار روان دی داسې کار چې زه چې کله نه کار ته راوتی یم اوسه پورې زما لاس بند شوی نه دی او دا کار همداسې مسلسل روان دی څومره لویه خبره ده د دې وروستی پیغام څومره ژور پیغام و چې کسب زده کوي هنر زده کوي علم وکړئ تعلیم وکړئ دا ډېره لویه خبره ده په دې خاطر باندې که چېرته ته هنر زده کړې که ته چېرته تعلیم وکړې که چېرته ته کسب و کار زده کړې نو باور وي اوسه چې هېڅکله به هم ته د بېروزګارۍ سره به مخ نه شي درنو ملګرو زمونږ هم خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي زه مهراب ګل مخلص همدارنګه مجاهد مخلص ستاسې له درانه چوپړه رخصتېږو تر هغه چې یو ځل بیا له یوې نوې خپرونې په وړاندې کولو سره ستاسې درانه چوپړ ته حاضرېږو تاسې ټول په لایزال څښتن تعالی سپارو هر چیرې چې یاست د ژوند په ټولو چارو برلاسي اوسئ تر بیا ښې چارې د الله په امان سلامونه درنو هیوادوالو که غواړئ چې د نړۍ ټولو هیوادونو ته خپل اجناس او اسناد په مطمئن او چټک ډول واستوئ نو ایکسپو UPS انتخاب کړئ زه مهراب ګل مخلص ستاسې په خدمت کې